بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د نومبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. زه نن ورځې برنامه مې مختص دوه موضوعات لري. یو د خیبر پښتونخوا کې د شدید حملې دادي او دویم نړیوال موضوعات دي چې هغې کې د افغانستان د سیمې او نړۍ موضوعات ټول راځي. څرنګه چې تاسو ټولو په خبرونو کې واوریدل چې پرون په خیبر پښتونخوا کې یعنی د صدر او د کوهاټ روډ ترمنځ په دې ساحه کې چې د اف سی هډ کوارټر دی الته ځانمرګي برید وشو. دغه ځانمرګي برید د درې کسو استشهادیانو په ذریعه پیاده شو. اوله کې یو استشهادي په دغه اف سی دروازې ته ځان ورسو، الته ځان والوزاوه. بیا پس هغې نه دویم کس دننه لاړه، دننه یې دویم انفجار وکړ او دریم کس د ګراوند د اف سی کې چې کله هلته لګیا و پریډ کې د نظامیانو هلته ځان ورسوه. کله چې هلته ځان رسوه هغه د پریډ کسان خو د اولو ډزو نه تیت شوي وو، نو بنان چې دی تر څو هلته رسېده مخکې دې نه چې هلته ورسېږي دریم کس هلته وویشتل شو او خپل هدف ته ونه رسېده چې ځان مرګ یې وکړي. د رسمي خبرونو په اساس باندې چې حکومت وړاندې کړل هغې ویلې چې د 15 ټپیان دي او 3 کسه مړه دي بر علاوه د 3 استشهادیانو نه، یعنی د 3 استشهادیان هم که ورسره ونیسو د هغې په حساب سره ټول 11 کسه په دې واقعه کې دا شوي. خو آزاد خبري رسنیو دا خبر تیت کړ چې 6 کسانه وژل شوي دي په دغه واقعه کې په دې برید کې، او دا برید په حساب هلته د دې مورال هم دغه کړی دی. بل دا دی چې په سکیور امنیتي ساحه کې داسې یو انفجار د پاکستان د امنیت هغه جنازه یې ویښکله او دا یې ثابته کړله چې مجاهدین د پیښور او خیبر پښتونخوا ښار ته رسېدلي دي او دوی په ښار کې اوس خپل عملیات ترسره کولی شي. همدارنګې په تربت د بلوچستان کې یو لویه چاومایني چاودنه شوې ده چې ویل کېږي دا د ډیپو جوسک یا جوشک ترڅنګ هلته دا شوې ده. په لسګونو پوځیان پکې وژل شوي دي. همدارنګې اتحاد المجاهدین د پاکستان چې یو نوی حرکت دی آی ام پی په نامه باندې دوی خپل په ښاري سیمو کې خپل عملیات شروع کړي دي او د دوی طریقه د کار دا ده چې دوی د پاکستان د پوځ یونیفورم اغوندي او د پولیسو او په دې کې د خپل ښاري عملیات ترسره کوي چې د دې نه هم اوس اردو د پاکستان دا ده ځکه چې د دې نه د نجات دوی ته مشکله ده ځکه چې د دوی پوځ هم هماغه لباس اغوندي او دوی ورته پوځي لباس اغوندي په یونیفورم د پوځ کې دوی هلته حمله کوي. همدارنګې د اف سی واقعې په تعقیب باندې پاکستان پوځ 2 ډرون حملې په د ټي ټي پی په مراکزو په نرمخیل یعنی وزیرستان کې کړي دي او دوی ویلي چې چون دغه حمله د دې ځینه رهنمایي شوې وه جوړه شوې وه نو بنان دوی په دې ځای باندې د حافظ ګل بهادر په دغې باندې حمله وکړه. حقیقت دا دی چې دوی په کوم ځای باندې چې بمبارد کړی دا 2 ښوونځي دي یعنی 2 سکوله دي، مکتبونه دي، مدرسې دي د ماشومانو. د حکومت دا کړی چې 15 کسه ترهګر یې دلته وژلي. آزاد خبرونه دا وایي چې 11 تنه ماشومان پکې وژل شوي دي. نو دوی په مکتب باندې بمبارد کړی دی، ښوونځی وهلی دی او دوی ویلي دي چې د حافظ ګل بهادر مجاهدینو او دا مجاهدین د اف سی په دغې کې پلان کې شاملو نو د پهباد په ذریعه باندې پاکستان هلته حمله کړې ده، در حال چې دا یو واقعیت نه دی او دا د واقعیت نه لرې یو خبره ده او دا د دوی هغه ظلم او بربریت ښیي چې صرف بهانه لټي چې څرنګه د پښتنو نسل او بچي بې رحمۍ سره لکه څنګه چې اسرائیل په غزه کې د مسلمانانو اولاد وژني او د هغې د وژلو نه لذت وړي، دوی همچنان همدغه کار دلته شروع کړی دی. په نړیوالو خبرونو کې خبر دا دی چې د هند وزیر دفاع راجنات سنگ ویلي دي چې سرحدونه بدلیدای شي او کېدای شي چې د سند بیرته د هندوستان د خاورې حصه وګرځېږي. که تاسو په یاد وي په 14 د نومبر یعنی د نن نه 11 ورځې مخکې لا تاسو لا شي زما برنامه وګورئ،
ما هلته تاسو ته ویلي چې هندوستان د سند شاوخوا ته د کریک په بانک کې یا کارنر کې هلته جنگي کشتیګانې ابګوټ او تحت البحري کشتیګانې راوړي دي او ممکن چې په سند باندې حمله وکړي. د دې وزیر دفاع د نن دا خبره دې ته اشاره کوي چې دغه برنامه دوی مد نظر لري چې دا ځل دا کې دی په سند باندې برید کوي، سند به د پاکستان نه جدا کوي او دی ویلي دا به بیرته هندوستان سره یوځای کیږي. دا چې هندوستان سره یوځای کیږي نه یوځای کیږي دا بیله خبر ده، ځکه چې د سند خلک چې دی خپل ازادي غواړي، سند دودش غواړي، هغه د هند سره یا پاکستان سره الحاق نه غواړي، ځان ته آزاد دغه کې، ځکه د دنیا یو لسم لوی خار دی پر نفوذه او د پاکستان 80% اقتصاد په کراچۍ نه تمویلېږي، ځکه بندرګاه ده. نو دا که چېرته یو مملکت شي فکر کوم چې په دغه سیمه کې به ځان ته یو ډېر د دوبۍ نو د بنکاک او د دې نه به ډېر مخکې لاړ شي، ځکه چې خلک یې زحمتکشه خلک دي د سند خلک او دغه دی. نو خو بیا هم د هند وزیر د دفاع دا دغه کړې ده چې دوی به دا اقدام کوي. دا چې بیا وروسته څه واقع کیږي دا خود مدا دا خبره ما په 14 د نومبر تاسو ته کړې وه، دا اوس وزیر دفاع دوباره دا خبره کړې ده او دی تایید کړې ده. بل نړیوال خبر دا دی چې علي لاریجانی د ایران د امنیت شورا رئیس ویلي دی جز لدنه غیر لدنه چې موږ د اسرائیل سره په مخامخ جنگ کې مسله فیصله کو بل لار موږ سره نه ده پاتې. دا خبره په مقابل د علي طباطبایی چې د حزب الله معاونو او د اسرائیل په بمبارد کې په شهادت رسیدل او د هغې د شهادت په وجه باندې ویلي دي. همدارنګې دوی یو نوی میزایل چې د رستاخیز په نامه یادیږي 14 متره اوږدواله لري او د باندې متعلق معبله ورځ هم لږ خبره کړې وه چې دا 8 ټنه مواد انتقالي، خو دې تفصیلات دا دي چې دا 14 متره اوږدواله لري. د کلاګک چې د یا خولۍ د اتومي چې دا دوه خولیو په شکل کې کار کوي، یعنی دوه هدف ده کوي د تخریب چې دی 8 کیلومتره مربع ساحه وهي، 8 کیلومتره مربع ساحه له منځه وړي او د دې له بابت نه د CIA مشر اسرائیل ته اخطار ورکړی دی چې د ایران دغه قوت او دغه دومره زیات شوی دی چې که چېرته فرضاً د سره تاسو چیرچاړ وکئ نو په دې وخت کې به ستاسو خپل وجود او دا به د ختم شي. ښه دا دی چې په دې وخت کې سترګې پرې پټې کوي او یا فرضاً نورو مسایلو ته توجه کوي او کله چې ایران په حساب د دغه موضوع نه چې اوس د جنگ په حالت کې دی که د غافلګیره شو بیا تاسو په حمله کولی شي. په همدې اساس باندې د اسرائیل یو رسانۍ ده په نامه د هیوم هغه لیکلی دی چې اسرائیل د دفاعي قدرت توانایي د ایران په مقابل کې هغه توانایي اوس نه لري. ایران دفاعي قوت د نهایت دومره زیات شوی دی که موږ ورسره جنگ وکړو یا موږ په حمله وکړو دغه برید به داسې شي چې د راکټونه که دومره راکټونه به په موږ راشي چې موږ به د هغه د دفاع دغه نه لرو او موږ به له منځه ویسي. ځکه چې ایران ویلي چې داسې له دې حمله کوي نو یو ځلې به دوی پخوا غوندې نه کوي چې 100 میزایله یا 100 راکټه به لیکي، دوی به 2000 میزایل او بالخصوص دغه میزایل چې دی د رستاخیز چې 8 ټنه د اتومي خولۍ ځان سره وړلی شي که چېرته فرضاً د دنه 2 دانې یا 3 دانې ووایي، ځکه تاسو معلومه ده چې 8 کیلومتره مربع ساحه ډېره لویه ساحه کې راځي او دغه چې دی د هغې د طول عرض ډېر کم دی، د اسرائیل ډېر زیات کم دی. نو که چېرته په د کارپټ سیستم باندې د دې نه 6 دانې پې ووهي نو په اسرائیل کې خو څه پاتې کېږي نه. نو د لپاره د اسرائیل هیوم دا پیشبینی کړې ده چې د دې په وجه چې موږ ایران سره جنگ ته لاړ شو ښه به دا ده چې موږ د مذاکراتو لاره ونیسو، ځکه په جنگ کې موږ د ایران د راکټونو مخه نشو نیولی. حتی تر دې پیشبیني شوې ده که ایران 1000 میزایله یا 1000 راکټه ووری هغې کې که موږ د 200 مخې ونیسو د 800 نورو مخې نشو نیولی، بنا اسرائیل کې څه نه پاتې کېږي، اسرائیل کاملا ختمیږي. بله خبره دا ده چې اسرائیل دا خبره کړې ده چې د ایران جاسوسان اوس په اسرائیل کې دونه زیات شوي دي چې دوی په دغه اونۍ کې 4-5 کسه نیولي دي چې حتی په اردو کې هم دغه شوی دی، په پولیسو کې هم دی او په نو چې دی د ایران لپاره کار کوو، نقشې اخیستلې، تصویرونه اخیستل او دی ایران ته لیږل چې دا یو بل باعث د دې شوی دی چې اسرائیل اوس خپل د دننه خپل د ځان نه یریږي چې ایران د دې دننه لاره پیدا کړې ده او رخنه یې جوړه کړې ده.
همدارنګه اسرائیل پر رفح او په خان یونس یعنی د غزې په لټار باندې دوباره حمله کړې ده، بمباردمان یې کړی. یسرال کارټس وزیر د دفاع د اسرائیل ویلي دي چې دا حملې زمونږ دا به ادامه لري او زمونږ دښمنان چې هر څوک د اسرائیل ته د ګواښ دغه شي نو موږ به دا ګواښ له منځه وړو او لاس به یې ورته قطع کوو. او دا خبره هم کړې ده چې کله چېرته لبنان خپل دریځ ته تغییر ورنکړي نو دوی به د لبنان نه لکه د غزې لیتاړې غوندې یو مخروبه به ترې جوړه کړي، خرابه به یې کړي او له منځه به یې ویوسي. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو او سیمه ییزو موضوعاتو کې دوه موضوع چې ډېرې مهمې دي هغه دا دي چې تاسو معلومه وه چې ترکیې د نظامی استخباراتو رئیس پاکستان ته د افغانستان د قضیې د حل لپاره د مذاکرات لپاره تله. ویل کېږي چې د لوی درستیز او د رئیس د استخباراتو د ترکیې ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي. همدا علت دی چې ترکانو خپل په موقف او دریځ کې لږ څه بدلون راوړی. د ترکانو پرون یو سین څراغ وښوده او هغه دا و چې ویل چې دوی به د افغانستان ته د موډرن قوي نظامی ډرون ورکوي چې دا به هم نظامی یا نظارتي رول به ادا کوي او هم به جنگي، یعنی دوه نوع ډرون دی لري او دواړه د دنیا بهترین موډرن ترین ډرونو کې په هوادونو کې حسابېږي. نو دوی دا واده دغه کړی دی چې د انډیا ورکړی ده چې دوی به افغانستان ته دا ده کوي او پس له هند نه دا دویم مملکت دی چې افغانستان ته دا واده ورکړی چې د افغانستان ده او که چېرته دا کار وکړي د معنا دا ده چې د پاکستان هغه کومه هژموني او قدرت طلبي چې ده له برلاسۍ هغه د منځه ځي او دې کې چې ترکیې شین چراغ ښودلی دی چې دا حتما د پاکستان نه خوښېږي او څنګه چې د هندوستان پسې شروع کړی کېدای شي ترکیې پسې هم شروع کړي. همدارنګې د پاکستان اکسپرس ټریبیون مجلې دا خبره کړې ده چې افغانستان او د هند ترمنځ یو توافقنامه یا تړون مخفي تور باندې امضا شوی دی چې دا نظامی او امنیتي دی او د دې امضا په رڼا کې هندوستان افغانستان ته د نظامی او دفاعي تسلیحاتو وعده ورکړې ده او دوی به افغانستان ته دا ورکوي. یعنی اوس موږ ته ورو ورو معلومیږي چې هندوستان هم د افغانستان د نظامی تسلیحاتو او ملا تړلې ده او همدارنګې ترکیې هم دا دغه کړی دی. دا د افغانستان لپاره ښه علامت دی او د افغانستان د استحکام لپاره د کلکېدو لپاره او د افغانستان د موقف د ټینګوالي لپاره او د پاکستان د خولې ماتولو لپاره بهترینه موقع ده. هیله ده چې افغانستان جوړ شي انشاءالله او آرامه شي. په همدې هیله خپل برنامه پای ته رسوم. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.